بسم الله الرحمن الرحیم. زمون د نن موضوع ده د بایزید انصاری یعنی د پیرروخان د شریعت او معرفت تړون. شریعت د تصوف آغاز هم دی او انجام هم. د معرفت ټول دارومدار په شریعت دی. د حضرت جنید بغدادي نه چا تپوس وکړو چې د تصوف انتها څه ده. هغوی و فرمایل د تصوف انتها د تصوف د آغاز یعنی د شریعت په لور رجوع ده. پیرروخان شریعت ته د پیغمبرانو اقوال او گفتار وایي. د شریعت په حق لا هغه په خپل کتابونو کې لیکي چې سالک دی د شریعت په احکامو پوره پابند او باعمل اوسي. د پنځوینا یعنی د کلمې طیبه، منځ، روزه، زکات او د حج احکامو ته د خاص پاملرنه وکړي. د نفس او د شیطان نه د ځان وساتي. د حلال او حرام تمیز دی وساتي. رښتیا دی وایي. د دروغ، غیبت، د فحش ګوی، کنزلو او د تور او د پیغور خبر نه دی خاموشي اختیار کړي او همیشه دی د خیر، امن او د دوستۍ خبرې کوي. لکه چې پیرروخان وای خلاص وشي د شریعت لفرضو گردن هر چیز دکا او پرچار کا په بنیاد د اسلام. پیرروخان د شریعت په مقام او پیغام د قرآن د آیات شریف وړاندې کوي چې ترجمه ده. پس تم د دین یو مقرره شریعت باندې وټاکلې ته دغه فسروي کوا او د هغه کسانو په خواهشاتو پسې مزه کوم چې نه پوهیږي. پیرروخان په خیر البیان کې لیکي چې د شهادت کلمه د هغه سړي روا کېدې شي چې منځ، روزه، زکات او حج د شریعت د صحیح روح مطابق سر ترسوي او دغه احکام د یو عبادت په حیث هله خدای ته قبول شي چې بغیر د حرامو او غفلت ادا کړي او په تیره چې د حق عرفان، ذکر او د زړه حضوري ورسره مل وي. لکه چې هغه وای او بایزید کلمه د شهادت می د هغو روا کړی ده. هر چې منځ، روزه، زکات روا دي له ادمیان. منځ، روزه، زکات، حج عبادت می د هغو روا کړی ده چې کا بے غفلته، بے حرام، چې زما په پیجنګلې په یاد د زړه په حضوري وي په دین د اسلام. بایزید روخان د شریعت مرام د حق تعالی معرفت غني. د هغه په نيز هغه شریعت چې هغه یو مسلمان د حق تعالی په معرفت ونه مانځي هغه د شریعت مدعا نه پوره کوي. بایزید روخان شریعت او معرفت لازم او ملزوم غني. هغه د قران د یو آیات شریف د ترجمه په لړ کې لیکي او هر چاله رمه چې حکمت ورکړو هغه می ډیره خېګره ورکړه. عیان یؤتل حکمت من یشاء و من یؤتل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. ورکوي حکمت او علم، شریعت او معرفت هر چاته چې وغواړي او چاته چې ورکړې شو د شریعت او معرفت پس په تحقیق سره هغه ته ورکړې شو ډیر نیکی. د حکمت د ترجمه نه د بایزید دا نظر واضح دی چې هغه شریعت او معرفت، حکمت او علم یو شی غني. بل ځای کې لیکي او بایزید رښتینی لار د انبیاو ده. د انبیاو لار هغه ده چې زما و پیجنګلې و تبولی ادمیان. د شریعت په لار تک او په دغه تک کې د پټ او سرګن ترک نه خلاصېدل هم د معرفت او توحید علم توای. خیر البیان کې لیکي د هر کار په صوب چې زما معرفت پر حاصل شي چې زه خدایم هغه عبادت ته او کچری پر روزو او منځونو زما معرفت حاصل نشي پس هغه عادت دی. هر هغه سړی چې د انسان په صورت کې زما معرفت حاصل نکړو نو هغه زما د همیشه راحت نه هیڅ ونه موندل. د برنو حوالونه دا خبره څومره واضحه ده چې بایزید روخان شریعت او معرفت یو شی غني. شریعت د معرفت اساس غني او معرفت د شریعت حاصل غني. هغه عبادتونه چې مرام او نتیجه معرفت نه وي هغه عبادت نه بلکې عادت غني. په بایزید روخان د مخزن الاسلام دا تور چې د شریعت، طریقت، حقیقت او معرفت د یو بل نه جدا غني صحیح نه دی. لکه د دې ملحد یو تلبیس داو چې اول به خلق شریعت ترابلل او پس د هغې نه به ورته ویل چې ترسو د شریعت نه تیر نشي نو طریقت ته نشي رسیدي او ترسو چې د طریقت نه تیر نشي نو معرفت او حقیقت ته رسیدي نشي. د مخزن الاسلام د دې تور مطلب دا دی چې د پیرروخان په مسلک کې کله یو سالک د طریقت په روحاني ادونو ورګټ شي نو هغه بیا په شریعت عمل پرېږدي او کله چې حقیقت او معرفت ته ورسي نو بیا د طریقت نه وځي. خو دا داسې نه ده. د روحاني ارتقا ټول سفر هم په شریعت د عمل پامتدار دي. ټول مقامونه د شریعت په اساس د یو مربوط عمل نوم دي او د روحاني ارتقا مرام هم د شریعت باطینی فتوحات ترلاسه کول دي. د طریقت اصطلاحي معنی ده د سلوک د مقامات او مراتب تیریدل. خیر البیان د طریقت په معنوي مقام د قرآن د آیات شریف د دلیل په توګه داسې راوړي. ترجمه ده کچری تاسو د شریعت په لار کې استقامت اختیار کړو نو په تحقیق سره او در بکړم تاسو لا او بډېری. په طریقت کې هم هغه په شریعت عمل دی او دا عمل کله چې د مجاهدی رنگ واخلي او د محاسبو او مراقبو مشقت ورسره شروع شي نو د سالک په عبادت او ریاضت کې د فرښتو خوې پیدا شي. فرښتو د خوې مطلب دا دی چې د سالک هر لحظه په عبادت کې تیریږي او د
دغه ریاضت مرام د مزید پاکۍ ترلاسه کول وي، لکه د قرآن شریف د آیاتونو ترجمه سپدا ډول ده. یقینا هغه مؤمنانو ښېګړه ومونده چې په خپلو منځونو کې خشوع لري او د ابسو نه په ډډه اوسي او مزید پاکۍ دپاره متحرک وي. لکه مرزا خان انصاری وایي چې په شریعت ثابت شي تر دې یون په طریقت کا طریقت د فرښتو خوی دی چې بندگی په هر ساعت کا چې په نغو ته د فرښتو شي په پاکۍ به عبادت کا مستقیم به پدا لار شي هر چې خدای پر عنایت کا. په طریقت کې د مطلوب نتیجو نه وروستو چې کومه روحاني ارتقا ترلاسه شي هغې ته د تصوف په اصطلاح کې او په روحاني مسلک کې هم حقیقت وایي. حقیقت په طریقت کې د استقامت نه وروستو شروع کیږي. د استقامت په باره کې امام قشیری لیکي ما د استاد ابو علي دقاق نه د وینا په حال کې واورېدو چې د استقامت 3 درجې دي. وړومبی د تقویم، دویمه د اقامت او دریمه د استقامت. تقویم د نفس د تعدیب د پاره ده، اقامت د زړه د تهذیب د پاره او استقامت د اسرارو د رانږدې کولو د پاره. مرزا خان انصاری د حقیقت باره کې لیکي چې ثابت په حقیقت شي او طلب د حقیقت کا هر چې تنی پاکیزه شي تر خاطر دی تصفیت کا هم دائم دی په یاد اوسی او پرهیز دی د غفلت کا لکل خلق دی گوشه شي خاموشی دی په عزلت کا چې ګمان کا لزل لري او ارواح تجلیت کا. د حقیقت منزل د دوامي او دایمي ذکر زیاده چې خفي ذکر ورته ویل شي. د دوامي یا دایمي ذکر مطلب د خدای په حضور کې مسلسل اوسېدل دي. سالک په دلته تر وسه دا زیار کوي چې د غفلت ځان وساتي. د حضور مطلب دا دی چې به یو وسه هم د حق تعالی د یاد نه بغیر نه اخلي. په حقیقت کې سالک ته دا حکم دی چې لکه څنګه د شریعت او طریقت په منزل کې د ځان د اوامرو پابند او د منکراتو نه په ډډه ساتلې دی، دلته به هم دغه تسلسل پځې بلکې نور هم محکم ساتي. شریعت، طریقت او حقیقت د شرعي عمل یو تواتر دی او په عملی توګه یو غیر منقسم عمل دی او په عملی توګه یو نه تقسیمیدونکي عمل دی. د حضور د تسلسل ساتلو د پاره دایمي ذکر او د دایمي ذکر د پاره خلوت او عزت ډیر ضروری دی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي او د خپل پروردگار د نوم ذکر کوه، د مخلوق نه بیل وسه او خپل ټول پام د په لور راوګرځوه. د حقیقت په مقام د روحاني مسلک د یو سبق په توګه اهم تصور د ګمان تر کول د یقین پیدا کول دي. د دې مطلب دی یعنی د توحید د عقیدې د مکاشفه آغاز د دې مقام نه شروع کیږي. د دې لپاره ضروری ده چې سالک دی ځان د خفي شرک نه خلاص کړي. د شریعت او حقیقت په حق له امام قشیری لیکي د دې ټکو نه د شریعت او حقیقت ټکی هم دي، یعنی شریعت د پیغمبر اقوال، افعال او گفتار ده. په دغه شریعت د عمل اوسېدو په نتیجه کې چې کوم باطینی احوال او کیفیت پیدا کیږي دغه حقیقت بلل شي. بیا د حقیقت نه ورتیر احوال او کیفیت معرفت بلل شي. معرفت د نبی اسرار دی او د دې لار او بنیاد هم مذهب او د پیغمبر په امر تلل دي. علي محمد مخلص د یو غزل د سرخط په توګه لیکي د خفي ذکر او کاملانو په صفت کې او دا چې د حقیقت د دریاب لار په شریعت یا شریعت د حقیقت د دریاب ګذر دی. علي محمد مخلص د دې غزل د مکتب په شعر کې وایي خي او کین زنی قدم مګ د مخلصه شریعت د حقیقت د سین پتن دی. بایزید روخان په سیرت توحید کې د شریعت او حقیقت پتړون دا 2 شعرونه لیکي. شریعت را مقدم دارا کنون حقیقت از شریعت نیست بیرون کسی قدر شریعت راست آید حقیقت را بروی خود کشاید. شریعت په هر حال مقدم غنا حقیقت د شریعت نه بهر څه نه دی. څوک چې په شریعت راست شو حقیقت په هغه ځان په خپل سرګندوي. د حقیقت د احوال او د کیفیت او نورستو د معرفت احوال او کیفیت پیدا کیږي. دلته د روح په لطافت او زلا کې تر دې حد اضافه وشي چې د سالک روحاني بصیرت ته د دیدن یو استعداد ترلاسه شي او د زړه په نظر هر اړخ ته د بې مثل ذات بې رنګه بې شکله او بې مکانه جلوی ویني. مرزا خان انصاری وایي د اروا تجلی دادا چې دیدن د معرفت کا تر چې روح د درو خان شي ور سرګن به معرفت کا د بې مثل پاک دریاب دی که د زړه په دید نظرت کا نه رنگ نه مکان شته چې بې مثل اشارت کا د واجد فکر دغه دی چې په هر لوري رویت کا فاینما تولو فثم وجه الله. پس تاسو چې کوم خوا مخ کړئ هغه خوا د خدای مخ دی. معرفت د اسلامی تصوف هم او د بایزید روخان د مسلک هم سلورم مقام دی. باقی سلور سیرونه معرفت در معرفت دی چې انتهایی د وحدت
سیر دی چرته چې عارف ته د یو وجود مکاشفه وشي. په هر سیس کې د یوې هسته مشاهده کوي، هر وجود او هر نمود په یو ذات ژوندی ویني او د توحید په علم او راز پوه شي. په دې مقام بایزید روخان خیر البیان کې لیکي د معرفت مقام د پیغمبرانو د اسرار مقام دی او د پیغمبرانو اسرار د زړه په سترګو سره د حق دیدار دی. عارف په هر حال او هر ځای په دې دیدار کې غرق وي او هر سیز د خدای د هستۍ نه جدا نه ویني. لکه څنګه چې د تیر باس نخکاره شوه چې بایزید روخان شریعت او معرفت یو شی ګڼي، یعنی د معرفت اساس هم اسلامی شریعت ګڼي. د معرفت په مقام بایزید روخان په خیر البیان کې لیکي کوم خلکو چې هدایت موندلې دی نو خدای د هغوی په هدایت کې اضافه کوي او هغوی ته پرهیزګاری بخي. په هدایت کې د اضافې د اثر دا نتیجه راوځي چې د سالک په هر عمل کې د احسان رنگ پیدا شي. اصطلاحات صوفیه د احسان معنی په دا رنگ بیانوي: د بندګۍ احکام په ځای راوړل او د بصیرت په نظر سره د ربوبیت مشاهده کول. د معرفت په دې منزل د دې احسان د بصیرت د دې نظر د ربوبیت د دې مشاهده حاصل د خیر البیان په نس سرګندېدل شروع شي. هر څه د حق نه دي او په حق سره دي او د حق د پاره دي او د حق په لور دي. د شریعت او معرفت د تړون په حق له د بایزید روخان د صراط التوحید نه یو مثال وړاندې کوي. د معرفت په دې مقام په سالک د شریعت د باریکاتو گرفت نور هم سخت شي او هغه ته حکم وشي چې د آیات ترجمه ده په ځمکه کې د اصلاح نه پس فساد مکوئ او د الله نه پیره او امید سره غواړي. بشکه الله د محسنینو سره نږدې دی. خیر البیان مخکې لیکي تربویا چې د معرفت په ورمندن چار کا پستانه دی وسی لګناهان تر دې چې یاد د نسته پریک دی. د قربت په دې سیر کې هم د شریعت د پابندۍ سره سره د قرآن او شریعت د احکامو د باریکاتو په اساس د روحاني ارتقا سفر روان وي. روحانیت څه ساکن شی نه دی، لکه د نورو شیانو په شان دا هم تدریجي پرمختګ لري. د قرب په دې مقام او د روحانیت په ارتقا د قرآن دا آیت شریف د دلیل په توګه راوړي: اے رسوله سجده کوه او زما قرب حاصلوه. په معرفت کې عارف واجد هر आवाज له حق غني. په قربت کې عارف مقرب ته خدای دا فهم عطا کړي چې هغه د هر आवाज نه د خدای تسبیحات اوري. په دې حقیقت بایزید روخان د قرآن دا آیت شریف وړاندې کوي: اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته نویني په تحقیق سره خدای په پاکه سره یادوي سچ په اسمانونو او زمکه کې دي او یادوي په پاکه سره خدای زناوران او مرغې په داسې حال کې چې دوی په هوا کې صفونه تړلي وي او هر مخلوق د خپل منځ او تسبیح طریقه پیژني او دوی چې څه کوي خدای په دې باندې دانا دی. د قربت دا مرحله په وصلت کې بدل شي، عارف مقرب بیا عارف واصل شي. په دې مقام د واصل خپل هستی لمنځه وتی وي، د وجود ګمان ورک شوی وي او د یقین پرانای خپل هستی نابوده شوی وي. نه صرف بایزید روخان بلکې ټول صوفیان په دې کیفیت د قرآن دا آیت شریف دلیلوي: د حق ذات نه سوا هر چیز هلاکیدونکی دی. بایزید روخان د وصلت په مقام 11 کاله سخت عبادتونه ریاضتونه وکړل، نیک او صالح عملونه کول، د شرکیه خیالات او اعمالو نه وایزان ساتلو، د اسم اعظم ذکر وای کولو. د دوران کې پر خدای د توحید تجلی ښکارا کړه ست چې وحدت وای. دا هغه مقام دی چرته چې عارف موحد ته پورا مانوي راز ښکارا شي او د وحدت په دې مقام د عارف موحد نه ټول بشري اوصاف لري کړی شي او د دې په ځای ورته یو ربانی وجود عطا شي. عارف موحد چې د فنا د دې مقام نه مخکې شي نو دې ته رجوع یا واپسی وای. په تصوفي ادب کې د دې ګڼ اصطلاحي نمونه دي. د مثال په توګه بقا بالله، بقا بعد الفنا، تخلق بالاخلاق، عبدیت، عبودیت، انسان کامل، جمع الجمع، فرق بعد الجمع، فرق ثانی. په روحاني تصوف کې د مقامونو ته توحید قرار، توحید ساکن او مشهور اصطلاح سکونت وای. په دې مقام بایزید روخان د قرآن د آیت شریف د دلیل په توګه وړاندې کوي: الله تعالی په خپل رسول او مسلمانانو باندې آرام او جمعیت نازل کړو او دوی باندې د پرهیزګارۍ خبرې لازم وګرځولې چې د توحید خبره ده او دوی د دې خبرو حقدار او اهل وو. د بایزید روخان په مسلک کې دا سیر د نقشبندی مسلک دی سیر ته سیر بالله ان الله وای. دا سیر په وحدت کې کثرت او کثرت کې وحدت یا حق په خلق کې او خلق په حق کې لید دي.
عارف یگانا چې مسکین تر مراد دی په دې مقام کامل شوی وي او یو عارف هله کامل شي چې د حق په ذات د فنا باوجود د اعتباری مراتب سره خپل رسمونه په ځای ساتي، لکه څنګه چې د بایزید سکونت په باره کې لیکي دا د پیوستون نه جدایي ده او د سکون په مقابله کې د جنبش او تحرک مقابل مقام دی. نو د دې مطلب دا دی چې کامل پیر د یعنی د سکونت په مقام باندې د رشد او هدایت او ارشاد او تبلیغ ذمہواری په خپل لاس کې واخلي او د مخلوق په لور د دعوت د پاره پاسي. قدرمنو، امید دی چې دغه بس تاسو خوښ شوي. کچره تاسو دغه نه خوندونه اخستې وي، دغه تاسو په معیار باندې پوره ختلې وي.